السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمندو یو ځل بیا تاسو درانه خدمت کې حاضر یو. خاص کر دا ویډیو چې کومه ده خاص کر د باجوړ عوامو د پاره ده، سپیشلی د هغه عوامو د پاره ده کوم چې د جابز د پاره ګرځي، د نوکریانو د پاره ګرځي او چرته نوکری وګوري چېرې نوکری وکړي د حکومت او د پاکستان د عوامو خدمت وکړي. یو اشتهار شوی د پاکستان د باجوړ د خلکو د پاره د باجوړ د عوامو د پاره چې جابز راغلي دي، د هغې د پاره تاسو اپلای شئ. پاکې د ډرایوینګ د پاره مو، د کلرک د پاره مو، مختلف قسم جابز د پاره چې کوم کسان اپلای کړي وه. نو په دغه کې زما سره چې کوم پام را سره دی، نو دا پام دی دا یو ملګري راغستی دی، خو دا پام چې کوم دی دا اوس په ننني تاریخ باندې میلاو، نن 7 تاریخ دی، نن ورته میلاو شو او لاست ډیټ یې 15 تاریخ دی. نو د باجوړ د ایم پی ایز او د ایم ان ایز نه زما دا ریکویسټ دی چې یاره تاسو کله د پاکستان د کې پی کې ګورنمنټ چې کله ایشو کی کم جابز د یو ضلعي د ډسټرکټ د پاره ایجوکیشن افسر ته چې کوم دی هغه سیز حواله کی، نو هغه زمونږ د ضلعي ګورنمنټ حواله کی، بیا هغه ضلعي ګورنمنټ ته وایي چېرې تاسو د اشتهارو کې په اخبار کې چېرې د باجوړ عوام چې کوم دي په دې خبره آګاه شي چېرې هغه اپلای وکړي دغه جابز دپاره. نو په دغه جابز کې چې کوم دی بیا دوی څه کوي، دوی د دغه جابز د اشتهار دپاره یو اخبار دی چې هغه ته روزنامه آئین ویل کېږي، هغه اخبار په باجوړ کې څوک ګوري نه، په هغه کې اشتهار ورکوي. د مومندو د خیبر چې کوم او د وزیرستان چې کوم جابز دي هغه په مشرق کې کېږي، هغه په آج کې کېږي، هغه په نیبات کې کېږي، او د باجوړ له په عین اخبار کې کېږي چې هغه څوک ګوري نه. دا څه وجې نه کېږي؟ دا د دې وجې نه کېږي چې یاره دغه کوم جابز راغلي دا په خپل رشته دارانو کې تقسیم کړي، دغه کوم جابز راغلي دا په خپل تبه باندې په 7-8 لاک روپۍ باندې خرڅ کړي، په اسانه باندې د خپلې تبې کسان په دې باندې ولګوي او پټې کړي. د دې په لحاظ سره د دغه روزنامه آئین د دې ذریعه جوړوي. د هغې سره سره زما سره چې کوم په دې سایډ باندې تاسو ګوري، نو د وزیرستان چې کوم پامز دي، د وزیرستان چې کوم ایډورټایز کړی دی وزیرستان ګورنمنټ د هغوی ایجوکیشن افیسر، نو هغه په مشرق اخبار کې کړی چې هغه د الف نه تر یې پورې خلک په کې پی کې ډېر په ښه تعداد سره ګوري. نو زما ریکویسټ دا دی ستاسې نه چې د دې قسمه خلکو چې کومه خاتمه وکړي چېرې داسې قسمه جاب چې کومه دي هغه د غریبانانو نه دیو حذف کوي په دوکې سره او په مختلف قسم طریقو سره، او ګورنمنټ دوکه کوي د هغې نه پیسې د هغې جابز چې کوم اشتهار دی هغه واخلي او دوی چې کومه دی بیا په غلا باندې د دې باجوړ د عوامو نه چې کومه دی په غلا باندې هغه جاب چې کومه دی بیا خرڅېږي او دې ته پوس څوک نه کوي.